نن چې تاسو ورته خوند اغشتي نزار صاحب تاسو خوښه شوه؟ ډېره خوندوره سندره وه، ډېره مزیداره سندره وه، ډېر خوند مو ترې واخیست. باچا صاحب په دې خپل وطن کې چې کله وي مسافر نه وي نو ډېر مینهوال دې لرل چې چېرته به تلي بلا مینهوال به دې راټول مسافر شي، مسافر هم له ډېرو لرو وطنونو شي نو څه محسوسوي هلته کې چې ژوند کوي؟ نزار صاحب زه خو به کله کله د پېښور نه راووتم دلته دوبۍ ته به راغلم، یو ای ته به رالم، داسې نور ملکونو ته پکې تل راغلی یم. خو به یو څو ورځې شپې به وي چې هغه بهر رالې واپس به هغه پېښور ته خپل کور ته تلمه. خو دا ځل چې راوتی یم نو بیا داسې پوخ راوتی یم که نه، ډېر وخت وشو چې بیا پېښور ته خپل کلي ته نه یم تللی. نو اوس راته احساس هم کېږي چې یاره مسافري واقعي چې ډېر ګران کار دی. ما خو ترتیب هم ډېر شی ویلي دي د مسافرۍ او په غزل او سندرو کې هم د مسافرۍ او دغه احساسات پکې ما بیان کړي دي. اوس چې پکې خپله کېوتم نو زیات راته محسوس کېږي چې خپلې ترتیب راته اوس خپله یادېږي. ما بلکې یو ټپه کړې وه چې مسافرۍ مې زړه نری کړو، مسافرۍ مې زړه نری کړو او په میږي خپنک دم چې یار دی پاتې شي. نو هغه ډېر سړی وطن یادوي، خپل خلک یادوي، خپل د کور خلک. بلکې ما زموږ یو ډېر ښه ملګری دی علي اکبر سیال صاحب، ډېر ښه شاعر دی. هغه راته یو ځل ټلیفون وکړو چې یاره ما هسې مې ستا طرف ته سوچ لاړو چې دا خو اوس مسافر دی، دا به څه احساسات دي، به څه وایي. نو چې په هغه ساعت بس ما ته یو څو شعرونه مې ولیکل او هغه بیا ما ته امریکې ته رالیږلي وو، ما ریکارډ کړي هم دي چې اوس ما ته که رایاد شي هغه شعرونه چې مسافر یم په وطن پسې مې زړه چوي، مسافر یم په وطن پسې مې زړه چوي او د یو ښکلي په دیدن پسې مې زړه چوي. واه د یو ښکلي په دیدن او مور او پلار دي، خویندې ورونه که اولاد دی، د خپل کور په هر یو تن پسې مې زړه چوي. او سیاله ته زما د زړه نه څه خبرې، سیاله ته زما د زړه نه څه خبرې، سیاله ته زما د زړه نه څه خبرې، په هر یار په هر مین پسې مې زړه چوي. نو د مسافرۍ ورځې شپې اوس راغلي دي را باندې، داسې حالات جوړ دي نو ګران کار دی، خو بس کوو ژوند پکې کوو. مسافري واقعي چې ډېر ګران کار دی، خو چې کله تاسو تنها وئ یوازې ناست یئ هغه ټایم کې تاسو څه ډېر زیات خوښوئ؟ دا سندرې اورېدل، ټپې اورېدل، چاربیته یا داسې څه کتاب متاب پړول یا خاموشي اختیار څه تاسو ته؟ په امریکا کې خو ډېر تیز ژوند دی، هلته خو داسې یوازې تا ته وخت نه میلاوي چې یوازې سړی کښېني که نه، یو کار دی، بیا ما سره بچي هم هلته کېدي نو د هغوی له وخت ورکولي. خو بیا هم کله چې یوازې کېږم نو مطالعه کوم او خپل یو هارمونیم مې ځان سره ساتلی دی نو کښېنم چې کوم د خوښې شاعري مې د هغه راواخلم، هغې له کوشش کوم چې طرز وله جوړ کړم، کمپوز یې کړم. یا چېرته نورو یارانو دوستانو څخه تګ راتګ وشي، ما څخه څوک راشي، زه چا څخه لاړ شم. هلته خو ډېر د شمار ملګري دي په امریکا کې زما، دغسې وخت تېرېږي. په راتلونکي وخت کې څه په زړه کې دي، لکه څه ریکارډینګ کول غواړئ، څه کیسټ څه سیډي راکوي، څه ویډیو جوړول غواړئ؟ پلان شته په ذهن؟ بلکل نزار صاحب، ما خو تاسو ته ووایي چې لږ یو وقفه راغلی دی، یو ګیپ راغلی دی که نه، چې دا 2008 کې چې زه راوتی یم د وطن نه نو بیا ما څه خپلو مینهوالو ته څه نه دي لیږلي چې د یې واوري څه نه وي. اگر چې یو کوشش مې کړی خو هغه هغې کې څه د ټیکنیکل څه ایشوز د وجې هغه ما لا ریلیز نه کړی شو. اوس مې راتلونکي وختونو کې خیال دی چې که خیر زر تر زره څه کمپوزیشنز چې مې کړي چې هغه ریکارډ کړم او بیا خپلو اورېدونکو ته وړاندې کړم. نه کوم به انشاءالله ډېره به ښه وي ځکه چې خلک هم ډېر په تمه دي. ما ته خپله احساس کېږي ما سره چې څومره خلک رابطې کولی شي په فیسبوک باندې، نور په ټلیفون له لارې، نو هغوی هم دغه تقاضا کوي چې راته شابکه څه راولېږه. نو ما سره ډېر زیات احساس دی د هغوی د دې لیوالتیا، او زه کوشش کوم چې زر تر زره څه نه وي ورته ورکړی شم. انشاءالله تاسو به دا البم خوښوئ چې کله راوځي نو دا مینهوال به ډېر زیات په تمه دي، ټول ورته ډېر زیات په انتظار باندې دي. ټول د لرو بر چې څومره پښتانه دي د ټولو په زړونو باندې تاسو بادشاهي کړې ده، راج هم کړی دی. نو یقینا چې دا د دې لپاره به موږ ټول ډېر زیات انتظار کوشش پرې شروع دی. خو وخت شوی دی یو لنډې شان دمې یو دمه اخلو، بیا واپس راځو. مینهوالو موږ سره اوسئ چېرته ځې ما دمه.
جی ستړي مشي په خیراله یو ځل بیا هرکلی تاسو ټولو ته سره د دې هیلې او دې امیدونه چې تاسو ټول به ناست وئ زموږ خپرونه به ګورئ او خوندونه به ترې اخلئ تاسو ته پوهه چې د دې خپرونې کې موږ سره چې میلمه دی هغه دی هارون باچا صاحب کیسټ او په سټیج کې او نور د ټي وي او د ریډیو په پروګرامونو کې ټول نه زیات ستاسو څه خوښېږي کم یو تاسو ډېر په مینه باندې کوئ زما کیسټ زیات خوښېږي هغې کې دا چې مطلب ما چې کوم ځای کار کړی دی ټول مې په خپله خوښه کړی دی زما پکې خپلې خوښې ته اولیت ورکړی دی خو کیسټ کې دا چې هغې کې تا سره ټول میوزیشنز وي یو ماحول جوړ وي او تا یو څیز ډېر مخکې نه پلان کړی وي کلام دې راغستی هغه دې کمپوز کړی او بیا ته لګیا هغې سره خواري کې یو ځل غلط شي په دویم ځل غلط شي په درېیم ځل غلط شي هغه ریټیکس کوي او بیا به د هغې د زیات ښه کولو کوشش کوي نو کیسټ کې دی چې هغه خپل پوره څومره وس کولی شي هغه پکې وکړي که نه جی او دام د جی ما بېګا ستاسو یو کیسټ اورېدو هغه کې تاسو لکه یو څو ځله دام ویلي چې لږه خاموشي اختیار کړئ زما په خیال تاسو چېرته لایف پروګرام کولو په سټیج باندې چې کم کسان پکې خبرې کوي منځ کې تاسو لکه پروګرام کوي او شروع وي رواني پروګرام منځ کې پکې ډېر کسان داسې چې هغې پکې خبرې کوي یو ټپی واورېده هغه خپل څه یادونه رایاد شو نو خپل ملګري ته په غوږ کې لګي خبرې کوي یا خپل یادونه ورسره شیر کوي او پروګرام کې لږ غونتې ډسټربینګ پیدا شي تاسو ته په هغه باندې کار راځي نو ما خو همیشه دغه خبرې مې دی چې وایي که نه چې ماینډ کړي مې دي زه پرې خفه شوی یم او یو خدای چې ته تا ته ستا اورېدونکي ناست دي هغوی په یو شعر خوشحاله شي د داد ورکولو بیا یو جدا اندازي هغوی خوشحاله شي تاڼې وغږوي یا وګډېږي هم د خپلې خوشحالۍ اظهار په دغه طریقه وکړي نه خو خوند کوي خو دا خامخا چې هغوی یو بل سره غوره پسه او خبرې کوي او تا ته توجه نه درکوي نو ظاهره زه نه چې هر یو فنکار هغې باندې خفه کېږي او زه خو به زما دغه موسیقي مینهوال چې کوم دي چې هغوی موسیقي اوري نو چې چېرته هم زه به هغوی ته ووایم چې چېرته هم چاته هم فنکار ته ناست دي نو کوشش دې کوي چې خپله ټوله توجه د هغه موسیقۍ ته ورکړي او هغه د تنګۍ نه باچا صاحب دا اوس چې کوم فنکاران دي نوي فنکاران دی چې کوم دا نوي طرزونه جوړوي سندرو ته دې غزلو ته نو دا ستا خوښېږي دا طرزونه نظام صاحب بعضې چې کوم د نوي کل سندرغاړي دي نو هغوی خو کوشش کوي او ښه کوشش کوي زما خوښېږي بعضې دغه د هغوی موسیقۍ او د هغوی راغستي کلامونه خو که موږ په مجموعي طور وګورو نو بیا پکې ډېرې خامۍ او کمی بیشی مخې ته راځي او امید کولی شو چې دا څه مشوره ورته ورکړي نو مشوره خو دغه ده چې اوس خو چونکې موسیقي کول ډېر اسان شوي دي که نه کمپیوټر راغلی دی نوې ټیکنالوژي ده نو اوس خو نظار صاحب که ته هم کښېنې سټوډیو کې نو ته به هم سندره به ریکارډ کړې او بیا نور په سور کې نور کار بیا په سور کې کول او په لې کې کول هغه بیا د کمپیوټر دی که نه دا مشیني کارونه دي ټول خو هغه ډېر د لږ وخت لپاره وي داسې زه خو به زما به دا یو مشوره وي دغه نوو راتلونکو سندرغاړو ته چې دغه شارټ کټس ته لنډې لارې دې نه استعمالوي که نه باقاعده دې زده کړې وکړي خپل اواز دې جوړ کړي بیا چې ته څه وایې دا ډېر مهم دي چې ته څه وایې کوم کلام د انتخاب څه شي کړی دی نو دې ټولو ته خیال کولي او دا شان په مخکې د خپله موسیقي او د خپله ژبه بوتل دي ډېرې ښکلې خبرې روانې تاسو سره پروګرام ډېره مزه کوي خو وخت بیا د دمې شوی دی مینهوالو اخلو یو لنډه شان دمه ډېر زر واپس راځو موږ سره اوسئ چېرته ځایما دمه جی مینهوالو یو ځل بیا تاسو ټولو ته هرکلی یقینا چې پروګرام ته به تاسو ناست یو خوندونه به ترې اخلئ بلا ډېر لوی لوی فنکاران چې دې پښتنو سره ډېره مینه په خپل زړه کې ځای کړي وو هغوی د پښتنو درد د دې پښتنو وطن درد یې په زړه پورې نیولی وو هغوی دا وطن پرېښود لکه تا چې څنګه پرېښود داسې څه حالات راپېښ شو داسې څه وشو لکه تا یو پلان مطابق ته لاړې او که نه داسې ستونزه تا ته راپېښه شوه چې دا خپل وطن او دا خپل مینهوال دې پرېښودل او بل د فن د دنیا یې داسې میراته کړه نو بس دا د افسوس مقام دی نظار صاحب چې زموږ په وطن داسې حالات جوړ شو او داسې لوبې پکې را جوړې شوې چې هغې کې نیغ په نیغه وار زموږ په کلتور وشو زموږ په موسیقۍ وشو زموږ په ژبه وشو چېرې او ډېر یو منظم د سازش په تحت زه به ووایم چې دا کارونه روان وو نو زه په خپله دغه مسلو ښکار وګرځېدم او په دې مجبور شوم چې وطن پرېږدم ګو چې د څه وخت لپاره به پرېږدم خپل وطن سړی نه شي پرېښودی نو چې دغه کیسې وشوې
هغه ټول په دې میډیا کې په اخبارونو په هر څه کې راغلي چې هلته څه حالات جوړ شو. نو زما خو دا وه چې بس هغه وخت کې اتفاق جوړ شو چې زه امریکې ته لاړم. بیا هلته کې ملګرو شاته په وطن کې ملګرو دوی ټولو دغه مشورې کولې چې یاره لا واپس مه ځه که نه. دا زه د 2-3 کاله مخکینی خبره کوم چې هغه وخت کې حالات لا خراب وو، خطرې ډېرې وې زمونږ هنرمندانو ته، فنکارانو ته. نو بیا ما هم کاسو زړه مې نه غوښته، خو دغه یو فیصله راته کول شو چې اوس تر څه وخته پورې وطن ته تګ مناسب نه دی. او اوس خو چې ګورو نو زه پوره امید یم، هیله مند یم چې حالات پر ورو ټیک شي او دغه زمونږ سندرې، زمونږ موسیقي دا به بیا را ژوندی شي. نو امید کولی شو خدای دې وکړي چې دغه حالات را ټیک شي. دا کوم خلک چې زموږ په شان مسافر دي د خپل وطن نه لري، څنګه کولی شي د خپلې ژبې او د خپل کلتور خدمت وکړي؟ څه لارې چارې داسې را جوړې کړي چې د خپله ژبه هم را ژوندی کړي، د خپل تاریخي اقدار هم را ژوندي کړي؟ نو دا اوس موږ په دوبۍ کې ناست یو، دلته زه خبر یم چې تاسو ټولنې لرئ که نه، د ادبي ټولنې، کلتوري ټولنې، او داسې چې زه په امریکا کې ژوند کوم هلته هم پښتانه چې کوم په خپله ژبه او خپل کلتور لږ د نورو نه زیات مین دي، نو هغوی راغونډ شوي دي، تنظیمونه جوړ کړي دي، ټولنې جوړې کړي دي، او هغوی لګیا دي خپلې چې څومره د هغوی وس وي هغې مطابق هلې ځلې کوي. نو دغه کوششونه که جاري ساري پاتې شي نو ما په خیال چې یو ښه نتیجې به راوځي او زموږ د ژبه او زموږ د کلتور، زموږ د موسیقۍ دا به وده وکړي، په مخ به لاړې شي. بچا چې بلا سوالونه او بلا خبرې زموږ په زړه کې پاتې شو، پروګرام وخت را لنډ شو، په اخره کې شمشاد ټلویزیون مینوال په ټوله دنیا کې تاته دي که څه پیغام ورکول غواړي شمشاد ټلویزیون؟ د مینوالو ته زما یو ځل بیا سلامونه، ډېرې مینې او ډېرې نیکې هیلې. او بس دغه خبره چې موږ څنګه وکړه چې هر څوک دې کوشش وکړي چې د خپلې ژبې لپاره، د خپل وطن لپاره په کوم مثبت طریقه چې کوم رول لوبولی شي نو هغه دې ولوبوي. او دغه چې زموږ ما په خیال چې زموږ مرام دا وګرځي چې موږ دغه خپل وطن، دغه خپل خلک د دې جنګونو، د دې مصیبتونو نه چې په هره طریقې چې دوی راوځي او یو ښه یو سوکاله ژوند ولري. دغه زما پیغام هم دی، دا زما هیله هم ده او دغه امیدونه دي چې هغې سره لګیا یو ژوند کوو. بچا صاحب ډېره مننه وخت راکولو. ماته پته تاسو ډېر لنډ تنګ وخت موږ غوښتل چې ډېرې خبرې او ډېر سوالونه تا نه وکړو، ځکه چې شمشاد مینوال چې کوم دی نو ټول تا ته په تمه باندې. ډېره مننه یو جهان شمشاد ټلویزیون ګروپ پروډکشن طرفه. تاسو ډېره مننه د شمشاد ټلویزیون بیا یو ځل بیا ډېره مننه. ډېر خوشحاله شوم تاسو سره کېناستم او د دې لارې زه خپلو مینهوالو وکتم، زیبا اورېدم. نو ډېره مننه او خدای به وکړي انشاءالله چې موږ بیا داسې غونډې به راجوړوو، کینو به سره. تاسو ډېره مننه. تاسو یو مننه، ډېره شکریه. مینهوالو یقینا چې دې خپرونه به تاسو خوند اخیستی. هارون باچا صاحب نه موږ سره په دې خپرونه کې میلمه و او په لومړي ځل دې په شمشاد ټلویزیون باندې دا انټرویو وه او په دې انټرویو کې چې څومره سوالونه او څومره کوېشنې وشوې یقینا چې دا به هم تاسو هم غوښتل چې دا تاسو